وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا. مولوی صاحبانو هر کله چې مصنف رحمت الله علیه فارغ شه د تعریف د اسم معرب نه، اوس شروع کړله په حکم د اسم معرب کې. نو وی ویلې وحکمه ای من جملة احکام المعرب. دا من په دې ځای کې تبعیضي دی. دې ځای کې که څوک سوال وکړي چې من تبعیضي کې خو قانون دا دی چې هغه په متعدد داخلیږي، او دلته چې دی وحکمه ای من جملة احکام المعرب، حکم خودی ځای کې متعدد نه دی بلکې حکم مفرد دی. دلته راشه. نو جواب په دې طریقه باندې موږ تاسې کوو چې حکم جنس دی، اطلاق په قلیل او کثیر دواړو باندې کیږي، ځکه تېنه شارح تعبیر په احکام جمع سره وکړه، او د احکام نه مخکې لفظ د جملتون راوړی، اشاره د دې خبرې ته چې دا طریقه فصحاو د بلغاو و چې دوی اول اجمال ذکر کړي او بیا تفصیل، نو جمله اجمال شي او احکام د هغې تفصیل شي. نو معنا دا سو چې بعضې د جملې د احکامو د معرب نه هغه دا ده چې دې ځای کې مونږ ذکر کوو. دا چې ورپسې وایي و آثاره المترتب علیه من حیث هو معربنا. غرض د شارح په دغه عبارت سره مولوي صاحبانو تعین د معنا د حکم دی. نو وی ویلي چې الاثر المرتب علی الشیء، مراد د حکم نه په دې ځای کې هغه اثر مرتبه علی الشیء دی، او د آثاره عطف دی په احکام باندې. نو دا عطف تفسیری شي، ځکه چې د احکام معنا مراد د حکم معنا مؤثر واخسته، نو چې بیرته اثر په حکم عطف کوي نو کوم عطف دی؟ عطف تفسیری دی. دویم غرض په دغه آثار عبارت سره په دې ځای کې مولوي صاحبانو دفع د اعتراض ده. اعتراض دا دی، معترض وایي دې ځای کې حکم ذکر دی، حکم چې ذکر شي نو مراد تینا ذات وي، او دا حکمه ترکیب کې مبتدا ده او ان یختلف ورلره خبر دی چې هغه په تاویل د مصدر سره وصف دی. نو چې په تاویل د مصدر سره وصف شه نو دې صورت کې لازم شه حمل د صرف وصف په ذات، او حمل د صرف وصف په ذات دا څه شی دی مولوي صاحبانو؟ دا ناروا دی. نو شارح راغی دې ځای کې جواب وکړه. خلاصه د جواب دا ده وایي مراد زما د حکم نه نسبت دی. دا ستا اعتراض به هغه وخت کې واردی دی چې د حکم نه مراد نسبت وی، لیکن زما مراد دې ځای کې د حکم نه اثر مرتبه دی، او اثر د شي وصف د شي وي نو مبتدا هم وصف شوه، او ان یختلف اختلاف هم څه شی شه؟ حمل د وصف راغی په وصف باندې. دویم اعتراض دا دی، معترض وی لکه ته وایې چې حکم نه مراد اثر دی، نو اثر د شي خو صادر من شی وي، او اختلاف د آخر د معرب خو صادر د عامل نه دی، نه د معرب نه. د آخره کې چې اختلاف راځي، اختلاف د چا د وجې راځي؟ د عامل د وجې که د معرب د وجې؟ نو دې ځای کې خو حکمه ضمیر چې چا ته راځي؟ اسم معرب ته. نو خو معنا دا ده چې دا اثر د چا دی؟ دا بدلون او اختلاف د اثر د معرب نه دی بلکې اثر د راغې جواب کوي په دې ځای کې. خلاصه د جواب دا ده چې د حکم اضافت مولوي صاحبانو دې ضمیر ته په تقدیر د فی سره دی. نو معنا دا شوه چې حکم فیه یعنی حکم په معرب کې، یعنی دا اختلاف په دې معرب کې راځي، لکه ضرب اليوم ای ضرب فی اليوم. نو معنا دا شو. دویم کې اضافت په واسطې د لام سره شي نو بیا به داسې شي چې والحکم للمعرب، او حکم د پاره د معرب
یعنی هغه اثر دی د پاره د معرب، هغه اثر دی د پاره د چا، او نسبت ورته د وجه د ادنا مناسبت نه شوی دی، د ادنا مناسبت نه، ملابست نه. نو وی ویلې من جملة احکام المعرب و آثاره المترتب علیه من حیث هو معربنا. دا من حیث هو معربونی چې ویلې نو دیږي کې غرض د شارح په دې عبارت سره دفع د سوال د سوال دا دی، تا ویلې چې د معرب حکم یعنی اثر مرتبه دا دی چې آخر د دې به مختلف کېږي، نو دا حکم د پاره د معرب صحیح نه دی، بلکې داسې پکارو چې حکم د معرب رفع ده یا نصب ده یا جر ده، ځکه چې معرب راځي نو یا به فاعل وي یا نو دا مرفوع، یا به مفعول وي نو منصوب، یا به مضاف الیه وي نو مجروره. نو اثر د معرب یا به مرفوع یا به منصوب یا به، او تا ویلې چې اثر یې څه شی دی؟ ان یختلفا. د راغې جواب کې خلاصه د جواب دا ده ای من حیث هو معربون، چې اصل کې دا حکم مختلف کیږي په حیثیاتو سره. نو موږ چې دا حکم وایو چې اختلاف دی، نو دا د حیثیت د معرب نه وایو، نه په حیثیت د فاعل او مفعول او مضاف الیه اخیستو باندې. اخو ځان ته حیثیتونه دي، ځان ته احکام لري. بیا ان یختلف آخره ای الحرف الذي هو آخر المعرب ذاتا او صفتنا. دیزی که مولی صاحبانو دی چې وی ای الحرف الذي، غرض د شارح په دې عبارت سره یو د آخره د ضمیر د پاره مرجع متعین کې چاغه معرب ده. دویم غرض د شارح د سوال دا دی تا ویلې چې حکم د معرب دا دی چې آخر به مختلف کېږي. نو په تثنیه او جمع مذکر سالمه کې آخر حرف نون دی، او دا خو نه مختلف کېږي، بلکې یا مفتوح وي لکه په جمع کې، یا مکسور وي لکه جانی مسلمان، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین، یا لکه جاءنی مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین. جواب دا دی مولی صاحبانو خلاصه دا ده زما خو مطلق آخر حرف نه دی مراده، بلکې مراد زما آخر حرف د معرب دی. د کلمې آخر حرف نه یادوم، آخر حرف د معرب یادوم. او په تثنیه او جمع کې دا نون آخر د معرب نه دی، بلکې مستقله کلمه د ځان ته. نو آخر د معرب په تثنیه کې الف او جمع کې څه شی دی؟ واو دی. ستا اعتراض صحیح نه دی. سوال راغی معترض وی آخر د معرب به یو بیا به هم نوی بدل شوی، لکه زیدون په جانی زیدون کې، رایتو زیدن کې آخر دغه دال دی مقه دال دی، اس بدلون پکې نه دی راغلی. دی راغی جواب کې خلاصه د جواب دا د مولی صاحبانو چې شارح راغی ویلی د اختلاف د آخر د معرب عام دی، کله به ذاتن وي. ذاتن دی ته ویلی کېږي چې یو حرف په بل حرف بدل شي، کله به صفتن وي، یو صفت په بل صفت باندې بدل شي. خپل درته وي تاسو ګورئ ای الحرف الذي هو آخر المعرب ذاتن. ذاتن دا معنا چې بدل شي او حرف په بل حرف سره حقیقتا، یا به حکمن وی اذا کان اعرابه بالحرف، او یا به صفتن وی بان يتبدل صفت بصفت اخرى، لکه اعراب بالحرکات صورت حقیقتا او حکمن. خو کله اذا کان اعرابه چې کله اعراب د دې بالحرکت وی، نو چې اعراب بالحرف ولته بدلون څه شی دی؟ حقیقي او ذاتی بدلون دی. او چې اعراب بالحرکت وی، نو الته اختلاف و بدلون څه شی دی؟ وصفی بدلون دی. نو ته چې اعتراض کې چې آخر نه دی مختلف شي، زم آخر اختلاف عام دی، اختلاف ذاتی وي او که اختلاف څه شی وي. د آخر د اسم معرب به مختلف کیږي به اختلاف العوامل، په اختلاف د عواملو سره، ای بسبب اختلاف العوامل الداخله علیه فی العمل، په سبب د اختلاف د عواملو سره چې داخل دی په د باندې په عمل کې. دا معنا بأن يعمل بعض منها چې بعض د دین عمل وکي خلاف ما يعمل البعض الاخر، په خلاف د هغه باندې چې عمل کې بعض نور عمل کې بعض. وانما خصصنا اختلافها بكونه في العمل لئلا ينتقض. او دې کې مولوی صاحبان یو شوبه مشته دی، هغه شوبه دا ده
دا شارح چې راغی دا بسبب اختلاف العوامل چې ویلي ای بسبب اختلاف العوامل غرض دا دی چې بعد دي کې د سببیت دپاره ده دا اصل کې دي کې دفع د اعتراض ده اعتراض دا د مولوي صاحبانو چې عوامل جمع د وقل مقدار د جمع درې دي نو مقصد دا دی چې معرب کې به اختلاف ال راځي چې کم از کم 3 عوامل پکې وي نو دا خو نقصانات تر 2 نقصان راغله زه به درته وښیم چې په اختلاف کې به یو عامل وي اختلاف به راغلی دویم لازمیږي دخول د 3 عواملو په یو معرب باندې په یو وخت کې او دا هم صحیح نه ده جواب دا دی چې جنس عامل مراد دی او دا ځکه چې الف لام په جمع داخل شي نو جمعیت باطلوي او جنسیت پیدا کوي نو به اختلاف العوامل بسبب اختلاف الجنس العامل په سبب د اختلاف د جنس عامل الداخله علیه دا الداخله علیه چې ویل غرض د شارح د دفع د سوال نه ویل کزه بدر تو خیم یو قسم بدر تو خیم چې دا آخر دا غیبه مختلف شوی په اختلاف د عوامل سره او بیا به هم ورته خلق معرب نه وي بلکې مبني وي لکه یو کس وی جاءنی زیدون نو سائل سوالو کی چاول جانی زیدون زید راغی نو سائل سوالو کی چې منو نو نون چې ده نون ته زما ورکړله دغه شان هغه وی رأیتو زیدن سائل وی منا دغه شان هغه وی مررتو بزیدن سائل وی چې منی نو ګوره په تبع د زمي کې چې ده زما راوړي همدارنګې په فتحې په تبع کې څه شی راوړي فتحه راوړي او د کسرې په تبع کې کسره راوړي او بیا هم دا من معرب نه دی بلکې من ته خلق څه شی وایي مبني وایي او ته صورت کې منو منا او خلاصه د جواب دا د مراد د عواملو نه هغه عوامل دي چې داخل شوي په دې معرب نه چې مطلق عوامل او دا عوامل دلته داخل دي په زیدون باندې نه په منو باندې داستا عامل پدې نه دی داخل او د عوامل به په داخل شوي فی العمل په عمل کې په داسې طریقه بیا یعمل بعض منها چې عمل بکی بعض د دې نه خلاف د هغې چې عمل کې بعض آخره لکه مثلا یو عامل به عمل د چا کې د رفع بل د نصب او بل د یو بل په خلاف باندې به عمل کوي دا فی العملی چې ویلې غرض د شارح دفع د اعتراض نه اعتراض دا دی چې زه به درته وښایم چې مختلف عوامل به په اسم معرب داخل شوي وي لیکن په هغه معرب کې به اختلاف نه وي راوستی لکه ان زیدا مضروبون ان په زیدون داخل او زید لره نسب ورکه انی ضربت زیدا ګوره بې زید ته نسب ورکه ضربتو په زید داخل شو نسب ورکه انی ضارب زیدا ضاربون په زید داخل شو نسب ورکه نو اختلاف د عواملو راغی چې یو اسم دی بل فعل دی او بل حرف دی او معرب کې اختلاف نشته دی مقه منصوب دی زیدن 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 جواب دا دی دا فی العملی چې ویلې نو دفع د اعتراض شو زما مراد د اختلاف د عواملو نه اختلاف دی په عمل کې او دې کې چې کم اختلاف راغلی د اختلاف په عمل کې نه دی بلکې اختلاف دی په ذات کې اختلاف دی په چا کې نور خو عمل د درېواړو یو دی نو یو هم عامل ناسبه دی بل هم عامل ناسبه دی بل هم عامل ناسبه دی زویمه چې د دې به اختلاف دی بل سره په چا کې په عمل کې نو که د یو عمل نسب او د بل به جر وي او د بل به رفع په دې طریقه باندې وانما خصصنا اختلافهم بكون العمل او دا خبره مزکه وکړه الله ينتقض بقولنا ان زيدا مضروب اني ضربت زيدا اني ضارب زيدا فإن العامل مناسب ذکا عامل په زیدن کې په هذه صور مختلف بالاسمیه والفعلیه والحرفیه خو مع ان آخر المعرب لم يختلف باختلافه سره د دې نه چې آخر د معرب د دې په اختلاف امقه دی ورپسې ویلي لفظا او تقدیرا مولوي صاحبانو دا دواړه چې دی منصوب دي د اختلاف د پاره چې دی فاعل نه دی بلکې فاعل آخرهوش او دا منصوب دی نصب على التمیز اختلف لفظ آخره او تقدیره یا دا دواړه منصوب دی علی المصدریت دا دویم علت نصب بیانی نو دا منصوب شو بنا بر مفعول مطلق
اوس که څوک دیږي کې وایي مولوي صاحبانو مفعول مطلق و هغې ته وایي چې مخکې د هغې نه فعل وي او په دې باندې مشتمل وي د قبیلې د اشتمال د کل نه په جز او دلته خو فعل اختلافه دی وروستو د دې نه مفعول مطلق نشته دی چې هغه اختلافا دی جواب دا دی چې دا لفظا او تقدیرا مفعول مطلق حقیقي نه دی بلکې دا مفعول مطلق مجازي دی استعمال شرط په مفعول مطلق حقیقي کې دی نه په مجازي کې هغه داسې چې اصل کې دا لفظ او تقدیر مضاف الیه دی د پاره د مفعول مطلق چې هغه اختلاف دی نو تقدیر د عبارت به داسې شي چې یختلف آخرو اختلاف لفظ او اختلاف تقدیر نو او علی المصدریه ان یختلف اختلاف لفظ او تقدیر والاختلاف لفظا كما في قولك جاءني زيد رأيت زيدا مررت بزيدنا وتقديرا كما في قولك جاءني فتى اسم مقصور دے تقدیر خبر ورستو را روانه ده رفع تقدیری ده رأيت فتى نسب تقدیری ده مررت بفتى جارم څه شی ده فإن أصله أصل ده فتيون وفتيان وبفتيين انقلبت الياء ألفا ده یا پچا باندې بدل شولا نو فسوار الاعراب تقدیریا ځکه الف باندې اعراب نه جاری کیږي والاختلاف اللفظي والتقديري اختلاف لفظي وتقديري بیا عام ده کدا حقیقتا یو که حکما یو کما اشرنا الیه او دا خبره زکه کولی الله ينتقز چې تعریف مات نشي به مثل قولنا رايت احمد مررت باحمد الک با جا داخل په چا باندې او جری نه دی ورکړی دغه دی نسب دی نو خلاصه دا شو چې دی کې دا تقدیر عام دی حقیقتا یو کا دیږي کې حکمان دی او دا غیر منصرف دی غیر منصرف باندې کسره ناراضي وقولنا رايت مسلمين مررت بمسلم رايت مسلمين یا مسلمين مررت بمسلمين مسنن ومجموعا دواړه چر واخلي بمسلمين او بمسلمين فانه قد اختلف العوامل فيه عوامل مختلف دي ولا اختلاف في اخر احمد حقيقه بل حكما ذك فتح د احمد رستو د ناسب نه د علامه د نسب د رستو د جر نه علامه د چا ده دا کله چې غیر منصرف وي دا نو جر چې پراغ نو دي کې بنده فتح علامه د چا وي د جر وي وكذا الحال هم د قرنګ حال دی په تسنیه او په جمع کې نو فاخر المعرب في هذه الصور يختلف باختلاف العوامل حكما لا حقيقه فإن قلت كتوي لا يتحقق الاختلاف لا في آخر المعرب ولا في العوامل إذا ركب بعض الأسماء المعدودة الغير المشابهة لمبني الأصل مع عامله ابتداءً إذ لا يترتب عليه اختلاف الإعراب بل هناك حدوث الإعراب بدخول العامل کتوی چې مناسب دي چې څه شی را پیدا کیږي اعتراض دی خلاصه د اعتراض دا ده وي چې حکم د معرب دا دی چې اختلاف به را پیدا کیږي زبر توخیم چې اختلاف به متحقق نه به په آخر د معرب کې او نه په عواملو کې کله چې ترکیب راشي د بعض اسماء معدوده او غیر مشابهه د مبني الاصل سره معامله ابتداء ګوري و کلمه ده او د اول نه د خپل عامل سره څه شی راغله مرکبه راغله د اول نه نو چې د اول نه مرکبه راغلی د مولوي صاحبان دې صورت کې نه اختلاف په کلمه کې راغلی اسم معرب کې او نه اختلاف په چا کې راغلی په عامل کې بلکې اول نه د خپل عامل سره دا څه شی و یو ځای وه نو دې ځای کې خو اختلاف د اعراب رانغی بلکې حدوث د اعراب را پیدا شي په دخول د عامل سره او ته خبره د اختلاف کې نو قلتو سره جواب کې خلاصه د جواب دا د هذا حکم آخر من احکام المعرب دا د معرب د احکامونو یو بل حکم دی او اختلاف حکم آخر دی نو فلو لم يدخل که داخل نشي یو د حکمینو نه په بل کې نو لا فساد فيه دی کې کوم فساد نشته ځکه معرب لر احکام کثیره دي لم تذکرها هنا ټول خو دلته نه دي ذکر فليكن هذا الحكم ايضا من هذا القبيل دا حکم دې من دقیق قبیلې نشي خلاصه دا د غایت الامر جان هذا الحكم لا يكون من خواصه شامله دا کوم حکم چې دې ذکر دی نو دا د چانه نه دی شامل او خواص نه نه بلکې زینو ته شامل او زینو ته د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ